نن ورځې د افغانستان او پاکستان د ښو او بدو خبرونو تازه ټولګه ډېر په لنډو کې له موږ څخه دلته واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې د امریکا سفارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې له میشتو امریکایي وګړو غوښتنه شوې ده چې له افغانستانه وځي. په اعلامیه کې راغلي چې د خپل وګړو د روغتیا او امنیت په اړه یې دا پریکړه کړې ده. په اعلامیه کې دغه راز تر بلې خبرتیا پورې دغه سفارت د کونسلۍ چارو او دغه راز د ټولو خدمتونو د ځنډولو خبره هم شوې ده. اعلامیه کاږي سفارت له ټولو امریکایي وګړو غوښتنه کړې ده چې د تګ لپاره دې له تجارتي الوتنو ګټه واخلي. په خبرې شوې اعلامیه کې له دا نه دي ویل شوي چې آیا دا خبرتیا د دغه سفارت پر کارکوونکو هم تطبیقیږي او که نه. غور د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته له ایران څخه تازه راغلي 3 کسان مړه شوي دي. د دوی په وینا راستنې شوي 3 واړه کسان ناروغان وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې دې کسانو څه ناروغۍ لرله. د غور د پاسابند ولسوالۍ سرپرست حاجي عبدالاحد د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کسان چې تازه له ایران څخه د دغې ولسوالۍ شیرلاس کلي ته راغلي وو مړه شوي دي. په ورته وخت کې د غور مرستیال والي حبیب الله رادمنیش د دې خبرې د پخلۍ ترڅنګ ویلي د دغه ولایت روغتیایي چارواکي هڅه کوي څو د مړه شوي کسانو د مړینې لامل معلوم کړي. خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په تازه ټویټونو کې پر حکومت او طالبانو دواړو غږ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې د ژر تر ژره د بندیانو خوشي کول پیل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا هیڅ راز مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر نن په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویل مشکوکې پیښې ثبت شوي دي چې معاینات یې په جریان کې دي او پایلې به یې وروسته روښانه شي، خو په تیر 24 ساعتونو کې هیڅ راز مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د په خبره چین او ځینو نورو هیوادونو د کورونا په مخنیوي کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. هغه ویل چې په ټولو بندرونو کې به اړین تجهیزات ځای پر ځای کیږي او اجازه نه ورکوي کیږي چې خلک له معایناتو او کتنې پرته هیواد ته دننه شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اړوندې کمیټې د پریکړې په اساس به په کابل ښار کې د هوټلونو، حمامونو، سوناګانو او نورو ورته ځایونو د فعالیت مخه ونیسي. قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چین ته تر سفر وروسته قرنطین شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې قریشي او دغه هیواد ولسمشر عارف علوي د تېرې دوشنبې په ورځ چین ته تللي وو. راپور کاږي کله چې دوی له چین څخه بیرته پاکستان ته راګرځېدلي نو قریشي قرنطین شوی دی او ښایي له تر 5 اونیو پورې په دغه وضعیت کې وي. قریشي په دې اړه رسنیو ته ویلي ښایي تر راتلونکو 5 ورځې پورې متخصص ډاکټران د نوموړي طبي ازمایښتونه واخلي او له دې قرنطین څخه موخه احتیاط دی. د پاکستان یو دولتي پلاوي څو ورځې وړاندې د کورونا وایرس مخنیوي او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ په همدې اړه د همکاریو د پراختیا لپاره چین ته تللي وو. د وروستیو راپورونو له مخې په پاکستان کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 230 ته رسیدلی دی. هند هغه افغانان چې هند ته د درملنې او نورو ستونزو د حل لپاره تللي دي اوس د هندي حکومت د نوي بندیز له امله هلته بند پاتې دي. هلته بند پاتې افغانان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه له یوې خوا هلته د اوسېدو توان نه لري او له بلې خوا له دوی سره ناروغان دي چې په وخت باید خپل هیواد ته ورسیږي. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه له ډیپلوماټیکو لارو له هند سره ستونزه حل کړي. هند په وروستیو ورځو کې له افغانستان سره ټول پروازونه د مارچ میاشتې تر پایه ځنډولي دي. دوی د دې کار موخه د کورونا وایرس د پراختیا مخنیوی بولي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بریدي مهدوف په خپل هیواد کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ساده او جالب وړاندیز کړی دی. د سپوټینګ اژانس خبر له مخې نوموړي دا کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یې تر ټولو ساده چاره کشف کړې ده. نوموړي ویلي د دې چارې په عملي کولو سره د ښوونځیو او دفترونو تړلو ته اړتیا نشته او د خپل هیواد اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې ده چې د ټول هیواد په کچه دې سپیلنی دود کړي. د مهدوف په خبره د سپیلنو دود د ټولو هغو وایرسونو وژونکی دی چې په سترګو نه لیدل کیږي. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بل کوم اقدام راپور نه دی ورکړل شوی. د ترکمنستان کابینې د خپل هیواد د رهبرۍ له دې وړاندیز څخه د هرکلۍ ترڅنګ ویلي چې تر دې وړاندې هم بردي محمدوف د ترکمنستان د طبي بوټو په نامه کتاب کې د دې مورد یادونه کړې ده. 8 اسلامي هیوادونه
سعودي عربستان، تونس، فلسطین، کویت، ایران، اردن، متحده عربي امارات او ترکیې پر جماعت المنځونو باندې بندیز لګولی دی. یاد هیوادونه دا پریکړه وروسته تر هغې کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر تر 200,000 اوښتی دی. د وروستیو راپورونو له مخې سعودي عربستان له روغتیایي او خوراکي توکو پرته د 2 اونیو لپاره د ټولو سکتورونو چارې ځنډولې او جوماتونه یې بند کړي دي. خو یوازې د مکې مکرمې او مدینې منورې حرمینو کې به په جماعت لمونځ دوام لري. په ورته وخت کې به تونس، فلسطین، کویت، ایران، اردن، متحده عربي امارات او ترکیه کې هم پر جماعت لمونځ باندې بندیز لګول شوی دی او یادو ټولو دولتي خپلو وګړو ته امر کړی دی چې تر بلې خبرتیا پورې د لمونځونه په کور کې وکړي. ایران سره له دې چې په ایران کې کورونا ناروغۍ لسګونه کسان وژلي او په زرګونه نورې تر روغتونونو رسولي دي، د دغه هیواد ولسمشر حسن روحاني ویلي خلک د ایران له لندن، پاریس او برلین سره پرتله کړي. هلته د پلورنځیو قفسچې خالي شوي، خلک د خوراکي توکو په اړه اندېښمن دي. روغتونونه یې اعلانونه کوي چې نور د ناروغانو لپاره ځای نه لري، خو په وینا یې دوی د خپلو خلکو غوښتنه پوره کړې او له ډېرو اساس شرایطو څخه بریالي راوتي دي. امریکا د رویټرز د خبرې له مخې پینټاګون تایید کړي چې د 49 امریکایي سرتیري د کورونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي دي. پینټاګون ویلي چې د خپلو سرتیرو منځ کې د کورونا وایرس د مخنیوي هڅې چټکې کړي او په دې تړاو روغتیایي پلټنې دوام لري. امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه له کاناډا سره هم د خپلې پولې ته تړل کېدو خبر ورکړ. کاناډا له امریکا سره یوازینۍ پرانیستې پوله وه چې تر دې دمه نه وه تړل شوې. افغانستان امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې پر افغان خاوره تر 200 ډیرو بمونه غورځېدلي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې امریکا په طالبانو د فشار په موخه په 2019 کال او همداراز د 2020 کال په لومړیو 2 میاشتو کې پر افغان خاوره سلګونه بمونه غورځولي دي. له طالبان سره تر هوکړې مخکې په جنوري او فبروري میاشتو کې امریکایي هوایي ځواکونه پر افغان خاوره تر 215 پورې بمونه غورځولي دي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا هوایي ځواکونه غوښتي په دې توګه پر طالبانو فشار راولي او دوی سولې ته تیار کړي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې په دغه هوایي بریدونو کې تر ډېره افغان ملکیانو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. امریکایي ځواکونه د 2013 او 2019 کلونو په عملیاتو کې پر افغان خاوره تر 14,000 پورې بمونه غورځولي دي. خو اوس له طالبانو سره د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته به دغه بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. چین د چین د نړیوالې راډیو د خبر له مخې له هوبي ولایت څخه د بهر د چین په قلمرو کې د تصدیق د تولید او کار د بیا پیلېدو انډول له 90% څخه اوښتی دی او په همدې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدو له امله تر اوږدې مودې کاربندیز وروسته وضعیت د عادي کېدو په لور روان دی. د چین د انکشاف او اصلاحاتو ملي کمیټې ویان مینګ وی ویلي دي د روانې مارچ میاشتې راهیسې د هوبي ولایت په ګډون د چین په بازار کې د غلوداني او غوړیو غوښې او سبزیو بیې هم ثابت حالت ته راغلي دي. د نوموړي په وینا له هوبۍ ولایت څخه د باندې د دغه هیواد په قلمرو کې د تصدیو د تولید کار د بیا شروع کېدو انډول له 90 سلنې څخه اوښتی دی. هغه زیاته کړې چې له دې ډلې څخه به روانه میاشت کې په بیجینګ کې، جینګانسو کې او ښارونو کې دغه انډول 100% ته نږدې شي. افغان حکومت د مالی وزارت له معلوماتو مخې حکومت د کورونا وایرس خپرېدو له امله پر روغتیایي توکو تعرفه 0 ته راښکته کړې. د یاد وزارت له لوري د خپره شوي خبرپاڼې له مخې دا پرېکړه د عوایدو او ګمرکونو د مرستیال محمد عیسی په مشرۍ د تعرفې کمیټې په ناسته کې شوې ده. سرچینه کاږي په دې ناسته کې دغه راز پرېکړه شوې ده چې ګمرکي تعرفې د اقتصادي شرایطو د تحلیل له مخې وضع شي او د کورونا وایرس د چټک خپرېدو او د لومړنیو توکو د کنټرول په موخه دي روغتیایي توکو، ماسک، وینځونکو موادو تعرفه د مالی وزارت د سرپرست له منظوري وروسته د 2 میاشتو لپاره 0 ته راښکته کړل شوې ده. ساینسپوهان یو شمېر ساینسپوهان له ماسک څخه ګټه اخیستنه خطرناکه بللې او زیاته کړې ده چې ممکن ماسک کارول پر کورونا وایرس د اخته کېدو ګواښ ډېر کړي. نو غوره ده چې یو روغ کس له ماسک څخه ان په عامه ځایونو کې هم استفاده نه وکړي. سپوټنینګ اژانس نشري په حواله د متخصصینو له قوله ویلي له ماسک څخه ډېری خلک سالمه ګټه نه اخلي. نو غوره ده چې ترې بیخي استفاده ونه کړي. د دوی په خبره ماسک په حقیقت کې د دې باعث کېږي چې دا وایرس ځان ته جذب کړي او انسان له تنفسي سره یې راته کش کړي. د دوی په وینا کسان چې له ماسک استفاده کوي ټولې روغتیایي توصیې نه مراعاتوي. له ماسک اچولو مخکې لاسونه نه وینځي، پر خوله او پوزه لاس وهي او دا چارې دې باعث کېږي چې خلک ژر پر کورونا وایرس اخته شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ
زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه ملګرو خپل نظرونه مو را سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ